سلامونه بخیر. امید لرم چې ټول کتونکي به خیر خیریت سره او روغ جوړ وي په مزو کې دي. نن به خبره کوم د خپلو چې کوم ځوانان دي هغو فیوچر باره کې چې موږ له څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار او ډېر ځوانان دا تپوس هم کوي چې بهر هېواد ته راتلو ته څه وکړو څه ونه کړو هلته پاتې شي هلته څه کول پکار دي او که څوک راتلل شي هغو ته څه کول پکار دي. نو خبره کې به خبره کوو او بس صاحب ډېره مننه تاسو تشریف راوړو د هیلټن او ستاسو خپل فکر چې کوم موږ سره شریکوو نو هغه به ډېر مهم وي. نو ډېره مننه بس صاحب. ډېره مننه خدای صاحب. زه چې ټول دوستان به روغ او جوړ وي او د صحت په جامو کې به ټول نغښتې وي. تاسو هم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړ او نن تاسو په ډېرې او ښه موضوع باندې خبرې کوو. نو بس صاحب ټول ناول خو به دا تپوس کوو چې هر ځوان دا سوچ زه به وایم چې زموږ چې کوم هېوادونه دي د هم 95% یا 98% هر ځوان دا سوچ فکر کوي چې موږ خپل وطن پرېږدو او بهر هېواد ته لاړ شو. نو باید څه کول پکار دي موږ ته؟ متاسفانه په اوس وخت کې ټول ځوانان که هغه په پېښور کې دي که هغه په افغانستان کې دي دوی ټولو سوچ دا دی چې خارج ته لاړ شي یا بهر ته لاړ شي او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. اما خارج کې هم مشکلات هم شته ستونزې هم شته او بل خارج کې سړی کولی شي چې ښه ژوند هم جوړ کړي زحمت وباسي کار وکړي کولی شي چې ښه ژوند جوړ کړي. اما په اوسني وخت کې ټول ځوانان دا هدف لري چې بهر ته لاړ شي او دوی هیڅ نوع پلان هدف په خپل ملک کې یعنې په خپل هېواد کې نه لري. ها بس صاحب. نو بس صاحب تاسو لکه موږ څنګه خپل ځان پوه کړو او چې کوم موږ ځوانان دي هغو څنګه پوه کړو چې مطلب هغوی ته بهر راتلن څه ټایم پکار دي او راتلن پکار دي نه دي راتلن پکار او که نه خپل هېواد کې پاتې شي او خپل هېواد مطلب دا چې خپل هېواد کې خپل چې کوم محنت دی هغه وکړي. زه فکر کوم چې یو ځوان باید خپل پلان جوړ کړي او خپل هدفونه جوړ کړي بعد له هغه باید یو تصمیم ونیسي. اما په اوسني شرایطو کې متاسفانه ټول دې ته ګوري چې د یو لاره پیدا کړي بهر ته راشي او بهر کې هم دوی هدف نامشخص وي یعنې هدف یې تعیین کړی نه اوسي او راځي بهر ته راځي بدون کوم هدف نه او بدون د دې ته چې دوی کوم کار وکړي یا کوم تعلیم وکړي یا کوم تحصیل وکړي. فقط دې ته ناست دي چې زه بهر ته لاړ شم او بهر کې به هر څه جوړ شي او بهر کې به ما ته ټول امکانات هر څه پیدا کېږي. اما په بهر کې داسې نه ده. بهر ټولو ته یو شی نه ده. په بهر کې هم مشکلات شته په بهر کې هم ډېرې ستونزې دي. اما هغه کسان چې مثلا په خپلو هېوادو کې دوی ښه فکرونه درلود ښه هدفونه یې درلود او ښه هدفو ته مثلا کار کولو هغوی کولی شي چې مثلا په بهر کې هم دوه چنده کار وکړي او دوه چنده مثلا زحمت وباسي. اما داسې ځوانان هم شته چې دوی نه په خپله خاورې کې څه کړي دي او نه متاسفانه بهر کې څه کوي او دوی لا په بهر کې مشکلات زیاتوي او لا په بهر کې نورو هېوادوالو ته دوی مشکلات جوړوي او داسې نورې ستونزې هم دوی پیدا کوي. اما د ما نظر دا ده چې کله چې یو ځوان غواړي چې بهر ته راشي اول باید ځان سره فکر وکړي چې آیا زه چې بهر ته ځم په بهر کې باید کم کارونه وکړم. بعضې کسان هدف لري چې مثلا په بهر کې تعلیم وکړي هغوی ټول فوکس تعلیم ته ده. اما بعضې کسان غواړي چې یو بزنس رن کړي یو بزنس شروع کړي او هغه بزنس کې دوی مثلا کامیاب شي. همدارنګه نور ځوانان مشخص هدفونه لري. اما زه فکر کوم چې هدف درلودل ډېر ضرور ده چې مخکې له دې چې سړی بهر ته راشي هغه تعیین کړي.
ولې بسیط صاحب تاسو خبره وکړه د کامیابېدو یا څه پلان ډرون پکار دی خو باید مو دا فکر خو هم کوو چې مثال ما اول هم دا خبره وکړه چې 95-98% زموږ هېوادونو چې کوم خلک دي هغه بهر راتلل غواړي اما بیا زموږ هېوادونه به څنګه پرمختګ کوي او دغه ډیولپ کېږي یا مطلب کامیابی یا دغه طرف ته رواني یو مقصد د طرف ته اما مو خو دې باندې ضرور فکر کوم په ګرځي زما نظر دا دی بس څه نو زه دا فکر کوم چې نن سبا په دې وخت کې تاسو ته هم پته ده موږ ته هم ډېر مشکلات دي خو دغه تاسو واضح کړو چې موږ څه کوون پکار دي ولې خپل هېواد هم مشکلات لري بالکل زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې ځوانان باید اول خپل ځان ورسوي خپل ځان خپلو نیکو هدفو ته ورسوي که هغه که چیرې په وطن کې او که هغه چیرې مثلا په خارج کې دوی باید همیشه خپلو نیکو پلانونو ته کار وکړي او خپلو نیکو پلانونو ته باید دوی ورسېږي ځکه همدغه ځوانان دي چې د سبا د وطن او د خلکو ته د خدمت د الګو ګرځي هر ځوان چې په اوسني وخت کې وکولی شي چې خپل هدفو ته ځان ورسوي او خپل هدفونه ترلاسه کړي هغه کولی شي چې سبا خپلو خلکو ته او خپل هېوادوالو ته خصوصا خپل وطن ته خدمت وکړي که هغه په هره برخه کې که څوک ورزش کوي مثلا کار کوي زحمت بازي یا که څوک په تعلیم کې څوک په بزنس کې یعنې ډیفرنس ساینټیسټ جوړول دنه غواړي شو ډاکټر بالکل بالکل باسي صاحب دغه خو څنګه باسي صاحب یو خو زموږ هېوادونه نه دي دوه خبرو پوره بیل دی زموږ چې کوم بیل دی هغه پوره د دې تکلیفاتو سره په مخ دي او لکه موږ ځوانان همیشه دا فکر کوو چې موږ بهر لاړ شو همه بسیط صاحب ما ذهن کې دا یو سوال ډېر زیات مهم ده چې ولې بیا دوی څنګه د خپل ذهن دې طرف ته راوړي چې موږ که بهر لاړ هم نشو نو بیخي دلته کار وکړي نو دې باره کې زه دویم سوال ځکه کوم چې دا ډېره مهمه موضوع دی نو دې باره کې تاسو بالکل ما خو تاسو ته مخکې مو ویلې چې هر څوک چې بهر ته راځي هغه باید یو مشخص پلان ولري متاسفانه بهر ته داسې کسان هم راغلي دي چې دوی نه پلان لري نه کوم هدف لري دلته راغلي دي متاسفانه په غلطو کارو دوی اوښته سوي دي نه خپل هېواد ته خیر رسېږي نه خپل کور ته خیر رسېږي لا شرې ټولنې ته دلته په خارج کې مثلا رسېږي موږ په خپلو سترګو ګورو دلته اما داسې کسان هم شته چې خیر اول ځان ته رسېږي بیا خپل هېواد ته رسېږي او شپه ورځ کوشش کوي چې مثلا کار وکړي زحمت وباسي تعلیم وکړي حد اقل یو کمک یو مرسته خپل هېوادوالو ته وکړي د ما په نظر هغه کسان چې مثلا هغه ځوانان چې همدا اوس په خارج کې دي هغوی ته پکار ده چې اول ځان په پښو ولاړ ځکه چې که موږ په ځان په پښو ولاړ کړو کولی شو چې بل چا سره مرسته وکړو که چیرې مثلا موږ په پښو ولاړ نه سو خو متاسفانه بل چا سره موږ کومک او همکاري نه سو کولی همدا راز دا دی چې مثلا موږ باید کوشش وکړو چې په پښو ځان ولاړ هغه کومه څه ولاړېږي په تعلیم ولاړېږي تعلیم او تحصیل د دې وسیله ده چې ځوانان په پښو ولاړ شي د ما په نظر البته هغه ځوانان چې مثلا چانس ورته نه میلاویږي چې دوی راسي بهر ته هغوی باید په خپل داخل د هېواد کې دوی باید دا کوشش وکړي چې څنګه کولی شو چې په خپل هېواد کې موږ پرمختګ وکړو موږ مانو چې مشکلات ډېر دي مشکلات شته په هره برخه کې شته اما که موږ نورو تاریخو ته وګورو که شاته وګورو د دې دوه چنده مشکلات موږ تاسو هېوادو کې ول اما دا مشکلات حل شول همدغه ځوانان ول چې راجګ شول کار یې وکړو زحمت یې وباسه همدا هېوادونه یې جوړ کړل اما د بهر ځوانان
دلته چې دا کمیونټي کې چې موږ تاسو ګرځو دلته ځوانان څنګه فکر لري څومره مشخص اهداف لري خپل ځان ته خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته انسانیت ته دوی کار کوي زحمت باسي نو ما په فکر که یو ځوان که هر چیرته وي دوی باید دا فکر وکړي چې زه څنګه کولی شم چې یو بل چاته خیر ورسوم که هغه په داخل هیواد کې یا بیرون د هیواد کې دا فرق نه کوي اما مهم شی چې ډېر مهم ده د ټولو ځوانانو په ژوند کې البته د ټولو انسانانو اما ځوانانو په ژوند کې ډېر مهم ده هغه هدف درلودل دي ما مخکې تاسو ته ویلې چې که چیرې یو ځوان هدف ونه لري او بې هدفه ژوند کې روان اوسي هغه تر اخره بې هدفه ژوند کې روان وي مهم شی چې دا هغه هدف ده چې ټول ځوانان باید خپل ژوند کې یو مهم هدف وټاکي بعد له هغې نه نور کارونه وکړي ډېر مننه باسط صاحب څنګه موږ تاسو ګورو دغه ویډیو هم ډېره غږېږي خو بیا به زه بیا دا سوال کوم چې کوم ډېر مهم دی بیا به دوی ذهن کې دا سوال رسي چې تاسو خو مثلا بهر یو نو تاسو ته خو څه مشکلات نشته نو ولې موږ دې باندې فکر وکړو چې مشکلات او سروایو کوون او هر ځای خپل مشکلات نو دوی خو دا فکر لري نو دوی ته څه جواب ورکوي بالکل زه خپله چې تقریبا یو نیم کال کېږي چې په بهر کې ژوند کوم او په بهر کې ما ته ټول دوستان وایي چې تا په بهر کې تا ته مثلا ټول امکانات برابر دي صحیح ده امکانات شته خو امکاناتو څنګ کې باید زحمت هم پکار ده که نه مثلا بعضې کسان داسې فکر کوي چې والا په بهر کې امکانات دي هر څه دي که نه اما یو همت یو هدف چې نه وي که ته د نړۍ په هر کونج کې اوسې ته ما پخوانی کس یې مهم شی ده زحمت ده کار ده تعلیم ده چې دا کولی شي چې موږ تاسو هدفو ته ورسوي او په دې کې شک نشته چې دلته فرصتونه ډېر دي هغه ځوانان چې ښه فکر لري کولی شي چې مثلا فرصتونه ښه ګټه واخلي هماغه ځوانان چې نه په وطن کې فکر درلود او نه په بهر کې فکر لري هغه هما پخواني حالت کې پاتې کېږي او بناء ټولو ته دوی مشکلات هم زیات دي متاسفانه په همدې ټولنه کې په همدې بهر کې موږ ګورو چې ځینې اشخاص یا ځینې ځوانان دي چې ډېر مشکلات دي پیدا کړي دي ډېر مننه باسط صاحب سوالونه خو ډېر زیات دي خو مثلا دلته چې ټایم ډېر زیات شو نو دوی به بیا بور کېږي هم تاسو ته پته دی نو ولې موږ تاسو به دا خبره به منو چې کله هم د ترقۍ خبره کوو یا داسې د کار خبره کوي نو زموږ هغه سوسایټي یا معاشره داسې جوړه شوې ده چې هغې باره کې موږ فوکس مو ډېر کم وي ډېر په بښنه سره اما که زه یم قبل دی بالکل زه باید یو خبره وکړم چې مثلا هغه ځوانان چې تل هیواد ته ژمن وي او تل مثلا د خپل د هیوادوالو غم ورسره وي هغوی ته دا احساس شته چې څنګه کولی شي چې نورو ته مثلا کومک وکړي یا مرسته ورسره وکړي هغوی کولی شي چې نیکو هدفو کې مثلا په خارج کې ورسیږي اما په خارج کې منفي پوینټونه هم شته مثبت پوینټونه هم شته په خارج کې مثلا یو انسان کولی شي چې خپل هدفو ته ورسیږي یو انسان کولی شي چې مثلا خپل نیک هدفونه ترلاسه کړي اما داسې انسانان هم متاسفانه شته چې دوی په بهر کې ډېر خرابېږي او دوی نشي کولی چې کوم هغه عادي ژوند د هغه ادامه ورکړي اما مهم شی دا ده هغه ځوانان چې اوس په بهر کې دي هغوی باید د هغه هیواد اول کار چې کوي هغه باید زده کړي دویم شی چې ډېر ضرور ده باید د هغې هیواد قانون ته باید ډېر احترام وکړي او دریم شی چې په دې هیوادو کې ډېر مهم ده د بل چا په کار کې باید څوک کار ونه لري که احمد ده که محمود ده که ادریس ده کار څوک دا سړی په خپل کار مصروفه ده او څلورم شی چې ډېر مهم ده نیک هدفونه باید وټاکي
او خپل نیک هدفو ته باید ورسیږي او کوشش وکړي چې نورو ته هم مرسته وکړي او کومک ورسره وکړي. او آخري شی چې ډېر مهم ده، په خپل اسلامیت او په خپل افغانیت باید تل ولاړ اوسي. که د نړۍ په هر کونج کې که USA که کاناډایي که یورپي که استرالیایي که هر نقطه د نړۍ باید موږ تاسو ځوانان خپل اسلامیت او خپل افغانیت راپاند وساتو. ډېره مننه باسط صاحب. او باسط صاحب ټول د یادوي چې باسط صاحب جرنالیزم کې ډېر ټایم نه کار کوي او ډېر ایکسپیرینس درلودي. باسط صاحب ډېره مننه باسط صاحب. تاسو نه هم ډېره مننه، سلامت اوسئ. هر کله راشئ او تاسو چې کله هم راځو موږ زړه ډېر خوشحاله یو. نو ډېره مننه باسط صاحب. نو اوس به ورکړو اجازت. خدای په امان کتونکو او تاسو چې کوم وخت راکړو هغه هم ډېره مننه. خدای په امان، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خدای په امان.